ګوره ته دومره بېعقله انسان یې چې ته وایي پاکستان سازمان ملل ته د دې د خاطره د افغانستان نه شکایت کوي چې د افغانستان ملت تروریست وښیي. زه تا نه پوښتنه کوم چې کوم شکایت چې پاکستان کړی دی سازمان ملل ته پوهېږي څو ځلې کړی د افغانستان نه؟ ته وایي نه. زه درته وایم چې په کوم شکل شکایت شوی، آیا په هغې کې د افغانستان ملت یاد شوی؟ ته جینګه خوله دې نیولې. د پاکستان اوسنی نظام په اصل کې کله هم چې سازمان ملل ته شکایت کوي ورته وایي چې مونږ نه یوازې دا چې د خپل هیواد شکایت کوو چې طالبان یې راته خرابه کوي، بلکې د افغانستان د ملت د ژغورنې غږ هم پورته کوو. یعنی د پاکستان مرتد فوج نړیوالو ته وایي چې د افغانستان ملت د طالبانو سره په ستونزه کې دی او طالبان د افغانستان ملت طالبانو نه راضي نه دی. پس ټول هدف د پاکستان د مرتد فوج دا دی چې طالبان نسکور کی، نه دا چې تا بدنامه کی. پس زه یو څه وایم لالا، کله هم چې ته راځې دلته بحث کوي داسې نه کېږي چې ته وایي دا ستا نظر دی او تا وایي ډزې وکړي. دا ولس تا ګوري. او د ما دا یو بل ټیک ټاک زه لرم ډاکټر شکیب فارسي، هغې کې په تا غوندې خلکو زه رشخند وهم کله حمزه ورور هملته راخلم. نو که ته غواړې چې رشخند شي او په رشخندۍ کې مشهوره شي هلته راشه، اما دغه پلټفارم کې یوه ثانیه هم زما د خلکو زه نشم ضایع کولی. ولې نشم ضایع کولی؟ ځکه دلته موږ باید سیاسي شعور ترلاسه کړو او کله چې د تا بحث بېشعوره یي زه بحث نه کوم. جناب تلوار صاحب ستړی مه شي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. جناب ډاکټر صاحب خدای دې وکړي چې تاسو هم روغ او جوړ اوسېږئ په دې هیله چې خدای دې وکړي چې ورځ مو په خیر پیل کړې وي. الله دې اجر درکړي. کور ودان مهرباني سي. مننه ژوندی اوسئ ډاکټر صاحب. زه هر وخت ستا لایق څارم ستا ویډیوګانې او ستا پیجونه الحمدلله ټول مې فالو کړي ښه په مینه. زه تا تعقیبوم او بس الله دې تا ته ډېر ډېر اجرونه درکړي چې داسې یو مثبت او داسې یو شی خپروي چې الحمدلله نوی نسل او نوي ځوانان ډېر پکې څه زده کولی شي. ځکه چې زه خو حقیقت وایم بیخي هر نه زیات ستا مینهوال یم. کور ودان جان نظر دې مه ورو مهرباني صاحب. ځکه چې همیشه زه هغه ځوانان تشویقوم، هغه خلک زه زیات مینه ورکوم چې هغه افغانستان په اړه او د راتلونکي ځوانانو آینده ته فکر کوي او آینده روښانه کوي. الله دې تا ته اجر درکړي او واقع چې خالص همدې د خاطره پورته سوم چې ما چې ستاینه وکړم او الله دې قدرمنه او خوشحاله اوسي. الله دې اجر درکړي مشره، سلامت اوسئ. زه معمولا په خپل لایف کې د ځان صفت ما په عذابوي، ما ته خوند نه راکوي. ولې تا ته د الله اجر درکړي، کور دې ودان من نه دی چې راغلی. ضیاءالله ورور ستړي مه شئ، الله مو راوله، په خیر راغلی سئ. سلامونه ډاکټر صاحب، ټول په خیر. علیکم السلام، مهرباني. زه هم د خپل ځان تعریف چې زما په براډ کې څوک زما ستاینه کوي نو زه هم داسې شای غوندې شم، لږ وشرمېږم، نه مې خوښ. خو چې بل څوک تعریف کوي که نه نو بیا ډېر خوند کوي. نو تاسو دا چل به وکړو چې تو ما را حاجب وګو، ما تو را هغه بل څه دی ورپسې. نو زه ستاسو تعریف کوم، زه خو ستاسو د وړوکوالي نه فین یم. تاسو اکثر زما براډ ته راشئ مایک نه اخلئ. نو زه نن دې ګیلې له راغلی یم چې ډاکټر شکیب زما براډ ته راشي مایک ته نه راخېږي څه وځي. نه پوهېږم، شاید ځینې وختونه زه حس کوم چې ځینې براډونه بهرحال اما زه به کوشش وکړم چې لایو راشم. اوس که چېرته د موضوع په اړه نظر لرئ یا کوم موضوعي چې سره پې بحث وکړو، مهرباني مشره مایک مو په خدمت کې دی. الله مو راوله. مننه، بخښنه غواړم ستاسو موضوع سره زه چې اوس ډایرکټ راغلم، ستاسو براډ دا وکړو ډایرکټ سیده ما دغه ته راغلم. اوس په څه باندې بحث کوو؟ په اصل کې یو ملګری راغلی و، ده ویلي چې که چېرته تاسو امارت ته چاپلوسي کوئ نو بابوجي کولی شي چې ټرمپ ته چاپلوسي وکړي. او ما غوښتل دا ورته ووایم چې افغانان چې کله په خپلو کې سره چاپلوسي کوي، په اصل کې دا چاپلوسي نه ده بلکې احترام دی. ځکه د کورنۍ یو غړی چې بل غړي سره احترام له اړخه مخته ځي، موږ هغې ته د چاپلوسۍ نوم نشو ورکوی. اما کله چې ته راپورته کېږي چې د یو ملت استازیتوب کوي، ورځې د یو بل ملت استازي ته سلامي اچوي او ورته وایي چې سلوټ یو، دا چاپلوسي ده. او چاپلوسي ډیری وختونه د مجبورۍ نه کېږي. اما کوم هیوادونه په شمول د بابوجي چې امریکا ته کومه چاپلوسي کوي، دا د مجبورۍ چاپلوسي نه ده بلکې دا د عادت چاپلوسي ده.
او د مجبورۍ او د عادت د چاپلوسۍ ترمنځ باید توپیر وشي ولو که چیرته په اوسني شرایطو کې پاکستان امریکا ته روانه چاپلوسي د مجبوریت له اړخه کوله بیا موږ کولی شو ووایو چې اوکې خیر دی بابوجي پرېږدئ د مجبورۍ د خاطره دا چاپلوسي کوي ولې پاکستان یو مجبوره هیواد نه دی ولې عادت یې دی چې پروژه‌یي غلامي وکړي او پروژه‌یي چاپلوسي مخته یوسي په ټوله کې دا زما ارګومنټس و د پاکستان اړوند که چیرته تاسو پکې نظر لرئ غږ نشته مشره چیرې دې راغله غږ دې ورک دی ها اوس راځي غږ او جان دا کوم سیسته چې تاسو چاپلوسي وایي که نه په سیاست کې دې ته ډیپلوماسي وایي په نړۍ کې چې کوم هوښیار خلک وي که نه هغې زورورو سره ښه اړیکې ساتي هغې سره تعلقات نه خرابي بابوجي په دې کې هوښیار و بابوجي افغانانو ته وایي چې ورځئ امریکې سره جنګ کوئ هلته جهاد کوئ ورته به وایي جهاد ادھر ہے افغانستان ته به ولېږئ او چې کوم په خپله بابوجي تاسو به د بابوجي د یعنې پاکستان کې چې کوم پنجابي سیاستمداران دي د هغې یو کس هم داسې څه بیان نه اورېدلی چې امریکا ته اخطار ورکړي یا چېرته دا ویلي چې ما ناټو ماته کړه یا چېرته غټ غټ ډایلاګ ویشتلي وي و دا خلک په سیاسي توګه باندې پوه دي د امریکا سره په هر حالت کې وي د مجاهدینو په دور کې د امریکا سره وي د طالب په دور کې د امریکا ته وي چې زه په وار ان ټیرر کې یعنې ترهګرۍ خلاف جګړه کې ستا او سپیول اتحادي ما او سپورټ کې شاته طالبان خو امریکا سره ډایرکټ کنفرنټیشن نه کوي ولې امریکا زورور هیواد دی نو دا چې کوم سیسته چاپلوسي وایي دا د هغې کامیابه ډیپلوماسي ده هغه لګیا دی هغه شهباز شریف ټرمپ ته سلوټونه کوي ورته وایي ستا نه اړو هوښیار او ستا نه ښایسته کس اړو په نړۍ کې موږ لیدلی نه چې په څه طریقه خپل حکومت ته یا خپل هیواد ته هغې دغه راوړي همدغه ټرمپ یا د ټرمپ نه مخکې چې څومره مشران وو دا خلک به افغانستان ته هر وخت راتلو یعنې افغانستان ته به بغیر انویټیشن راتلو اوس ورته دې ملتونه کوي چې پاکستان ورته ملتونه کوي چې ته راشه زما هیواد ته یو دوره وکړه پوهېږې په خبره باندې دا سیاست دی دا کوم چاپلوسي وایي دا د هغې کامیاب سیاست دی چې خپل وطن یې بچ کړی دی جنګ یې زموږ وطن ته راوړی دی بیا هغه خلک امریکا سره ډایرکټ دشمني لانجې مانجې نه کړي زموږ عام ولسونه او زموږ خلک شپه ورځ لګیایي کله په امریکې ورځي کله په برطانیې ورځي نو دا د سیاست خبرې دي عام چاپلوسي نه ده چې دوه انسانان یو بل سره مینه لري یو عکس لرم پوه شوم په دوه مسایلو باندې پوه شوم ځکه زه پوهېږم دخالت مې ځکه وکړه چې خبرې تکرارېږي تاسو ماسټري خپله واخیسته په کومه برخه کې مو واخیسته ما ژورنالیزم کې میډیا او پالیټکس کې سیاست کوم پوهنتون درکړه دلته په برطانیه کې سولینټ پوهنتون د دې رئیس دې خدای وشرموي خدای به هغه نه شرموي زه وایم د دې چې مال ډګري راکوله پوهنتون کتابخانه د خدای وسوځوي پوهېږي ولې مشره ولې ځکه یو انسان چې د ډیپلوماسۍ او چاپلوسۍ ترمنځ په توپیر پوه نشي دا کوم توره کې درته ماسټري ورکړي دا جواب راکړه خیر زه خیر دی هغو به درته درس نه درکړی نه ما ستا خبرو کې دخالت ونه کړم زما خبرې واوره دو به درته ماسټرۍ کې تشریح کړي نه زه به یې درته تعریف کوم یو ډاکټر نه ډیپلوماسي ډیپلوماسي د خبرو د لارې د دوه هیوادونو ترمنځ د ستونزو حلولو ته وایي چاپلوسي چې شته وایي غوړمالۍ ته وایي مساژولو ته وایي د بوټانو برسولو ته وایي په یو عام محضر کې د یو بل هیواد مشر ته سلامي وهلو ته وایي بابوجي ډیپلوماسۍ د لارې که چیرته د ټرمپ سره مخ ته سلامي به یې نه وهله ته زه نه پوهېږم زه بیا هم وایم زه د دې پوهنتون ته زه یو لیک لیږم شکایت یو دقیقه مشره یو دقیقه زه دې پوهنتون ته لیک لیږم شکایت دې کوم چې دا تاسو چی شی فارغوئ څه رقم نمونې راوباسئ چې په هغې کې د سړي ته د بابوجي سلامي ټرمپ ته ډیپلوماسي ښکاري تو لومړی تاسو باید د ډیپلوماسۍ په تعریف پوه شئ مشره دا نړیوال تعریف دی زه د خپلې ګردې نه کوم لکه تا چې چاپلوسي ډیپلوماسي تعریف کړه ډیپلوماسي د هیوادونو ترمنځ د ستونزو حلول د خبرو د لارې وایي ته مشکل لري زه مشکل لرم ما او تا مشکل لرو ته ضرورت نه لري چې څنګه راشي د مشکل حلولو دپاره درز د ما بوټانو ته خیز کړي چې صدقه د شم شکې به دا بوټان به دې زه پالش کړم دا ډیپلوماسي نه ده
دا بلکې کمزوری غبرګون دی، دا د ډیپلوماسۍ له منځه وړل دي، دا د ډیپلوماسۍ حلالول دي. ته راځې ما ته وایي چې شکیب جان دواړه به په یو چوکۍ سره کینو، ته مشکل لري ما سره، زه مشکل لرم تا سره، موږ نړیوال حقوق لرو، موږ نړیوال قوانین لرو. د دې نړیوالو حقوقو او قوانینو په رڼا کې زه غواړم ته تا سره خپله ستونزه حل کړم. سو د ډیپلوماسۍ تعریف مو غلط دی. مشره هیڅکله چاپلوسۍ ته د ډیپلوماسۍ نوم ورنه کوي چې دا سیاسي بحران رامنځته کوي. سبا ته به بله خبرې. دومې برخه کې زه در سره همغږی یم مشره. مننه. په دومه برخه کې زه هیڅ مشکل نه لرم. بلکل اجازه راکړه زه ستاسو دا دوم اړخ هم تعریف کړم. زه ستاسو خبرې مې واورېدې، په هغې اړه خپل نظر ورکوم، بیا تاسو زما د خبرو په اړه نظر ورکوئ. ما اول ستاسو د ډیپلوماسۍ تعریف چلنج کړ د نړیوالو قانونو په رڼا او په تعریف کې. اوس دوم برخه کې تاسو ویلي چې پاکستان په هر حالت کې د هر چا سره ده. امریکا زور ده، د امریکا نوکر ده. روسیه زور و، د روسیې نوکر و. دا زه در سره منم بلکل. او زه وایم چې زما مشکل د پاکستان سره همدا دی. کوم شي باندې چې ته افتخار کوي هغه په اصل کې مورالټي له منځه وړي. مورالټي چې کله په یو هیواد کې نه وي د هغې ملت ته بیا زه پیغور ورکوی شم. زه مثال درکوم. نن ټرمپ ته بابوجي سلامي وایي. که چیرته همدغه ټرمپ زورور دی او ته وایي چې دا ښه کار دی، همدغه ټرمپ که چیرته د بابوجي نه وغواړي چې د پاکستان یو 10 مالونه ماته راولېږه، که نه زه درنه خفه کېږم، د تا د خبرې په وینا، د تا د خبرو په تایید ته یې باید ورولېږي. ځکه ته وایي چې د مونږ خو ډیپلوماسي د مونږ چاپلوسي ده، مونږ ټرمپ د ځانه نشو خفه کوی. نو که چیرته د پاکستان 10 یا 100 مالونه غواړي مونږ یې باید ورولېږو. پس تاسو په خپلو خبرو کې خپله مورالټي له منځه وړئ. او دا د تا ګناه نه ده، دا تا ته درښودل شوي په پاکستان کې. ستاسو خواجه غار په دې اړه وایي چې مونږ 20 کاله یا 2 لسیزې پاکستان غلامی کړې ده د اروپایي هیوادونو او د امریکا، او مونږ نه د کاغذ تشناب په توګه استفاده کړې. او کله چې ستاسو د دفاع وزیر وایي چې موږ نه د کاغذ تشناب په توګه استفاده شوي، پرته د شکه چې دلته ناموسي مشکلات پیدا شوي، پرته د شکه دلته سیاسي، ډیپلوماټیک او نور مشکلات رامنځته شوي. سو په دومه برخه کې زه اګریم. تاسو د چاپلوسۍ د لارې ژوند ته دوام ورکوئ او دې ته تاسو یو سیاسي حل لاره وایئ. ولې زه فکر کوم د نړۍ ټول هیوادونه بیا داسې نه دي. اکثریت هیوادونه وایي چې موږ ته خپل مورالټي مهمه ده، موږ ته خپل اولویتونه مهم دي. که چیرته مجبور شو چې د خپل ناموس نه تیر شو، بیا بهتره ده چې وجنګیږو او د خپل ځان نه تیر شو. نو د تاسو دا ډیپلوماسي تاسو ته مبارک شي. زه بیا په دومره برخه کې زما جواب وراست. مننه، ډېره مننه چې ما ته د ډیپلوماسي وښودله او د هغې مختلف اړخونه، بیا پکې مورالټي ته لاړې. زه غواړم چې تاسو سره زه وخت په وخت باندې چېرته مخامخ هم کینو او تاسو سره زه د مورالټي هم ډسکس کړم چې ستا مورالټي او د دنیا د سیاست مورالټي څه ته وایي. خو ډیپلوماسي ته واپس راځو. دا ټرولینګ او ګپ شپ هر پورې ټیک ده، خو که ته نه خفه کېږې نو چې څه وایې وایه. خو که زه سره بیا ټرولینګ بیا مې لاندې نه ښکته کړې. نه جان، زه عرض لرم. ګوره جناب ضیا صاحب، زه تا ته دا وایم ما ټرولینګ نه دی کړی. دغه ټر به په ګپه مه لګوه، ټر به په پر نه پټوو. تا وویلې ډیپلوماسي دې ته وایي چې ته د ځان نه ځواکمن هیوادونه راضي وساتې. زما جواب وراوسته. دا خبرې یو دقیقه جان، زه تا پوه کړم. زه تا نه یو پوښتنه لرم، عرض لرم. تا وویلې چې ډیپلوماسي دې ته وایي چې ته ځواکمن هیوادونه په هر ترتیب ځان نه راضي وساتې. ما د تا د خبرو په اساس تا نه پوښتنه وکړه که سبا ته ټرمپ د پاکستان 100 ماله تا نه وغواړي، ته به یې راضي ساتې که نه؟ زما جواب اوس که ستا جواب یې چې نه، زه بیا په مقابل کې درېږم، نو تا په خپل ځان عریضه وکړه. ما ټرول کړی نه، خدای ټرول. زما جواب نه او د ما د ډیپلوماسي تعریف واضح دی، د 2 هیوادونو د ستونزو او د مشکلاتو حلول د خبرو د لارې. اوس که ته وایي چې زما تعریف غلط دی، ته یو بل تعریف وکړه. زه ټیک شو، تعریف ته هم راځو. ډیپلوماسي نن ډسکس کوو چې ډیپلوماسي باندې چې دا څه ته وایي، څنګه کېږي، د دې څومره قسمونه دي، په هغې خبره کوو. صحیح، ستا خبرې ته به مخې راکې راځو. خو لږ زما د تصویر برابر که ځان سره چې زه لږ ښایسته ښکارم او چې دواړه برابر ښکارو. چې ډیپلوماسي تعریف ته چې صحیح ویلې درته یې برابروم. وړه ما چې د ډیپلوماسي زه به د ډیپلوماسي باندې پوره کیسې درته کوم او دا به ستا بیا په کار راځي وروسته چې کله بیا د ریکارډینګ کله وګورې بیا به پوه شئ او نورو خلکو ته ولاکه څوک هم وخت ولري. مشره ډیپلوماسي ما یو خبره وکړه، تا ماته بله کیسې وکړه. ډیپلوماسي تعریف ته راوباسئ، ایران تعریف یې وکړه. جواب وره. نړۍ کې دا هیوادونه چې وي که نه دي یو بل سره نړیوالې اړیکې لري
د هغې لپاره چې کوم پروسس دی چې کله د یو بل سره تعلقات جوړي هغې ته سفارتکاري وي ټیک شو دې ته ډیپلوماسي وي ډیپلومیټس ځي د یو هیواد نه بل هیواد کې د خپل وطن هیواد نمایندګي کوي د هغې لپاره سفارتخانې او د هغې لپاره مختلف پروګرامونه اوس د شی را جوړ که لږ صبر وکړه اوس خو تا ځوانه پوښتنه وکړې تا ما ته اوس سره تر نور یې درته هم ایکسپلین کوم د ډیپلوماسي مختلف شکلونه دي ډیپلوماسي مختلف شکلونه دي چې په هغې کې رسمي تعلقات وي د هیواد د مشرانو ترمنځ د امبیسیز ترمنځ د کنسولیټس ترمنځ هغې کې ډیپلومیټس ناست وي هغې په خپل بهرني هیواد کې د خپل کلتور یا د خپلې ژبې یا د خپل هیواد د پرمختګ دپاره هلې ځلې کوي په هغې کې بیا په زرګونو قسمه اکټیویټیز کېږي د هغې یو شکل دی هغې ته وي